کلنه مینا چې پر تن یو زوړ او شلېدلی کالي و او پر ټکرۍ کې سلګونه سوري و په یوه کونج کې راټوله ناسته وه. د سترګو لاندې تورې کړۍ وې، مخې نرۍ شوې وو او شونډې یې له تندې وچې شوې وې. د بنارس دا ماښام روحاني و، خو د مینا لپاره دا یوازې یو بل ورځ وه چې نه یې پوهېده د شپې ډوډۍ به پیدا کړي او که به یوازې اوبه وڅښي او ویده شي. هغه هر تېرېدونکي ته د امید په سترګه کتل. د هغې په سترګو کې سوال نه و، بلکې یو چوپ سوال و: آیا زه انسان نه یم؟ په همدې ګڼه ګوڼه کې یو ځوان ولاړ و، د پښتني نوم سره عادل خان، عمر شاوخوا 2 کاله. هغه د یو پخواني شتمنې کورنۍ وارث و او په ښار کې به روحاني پخلنځی په نوم یو لوی رستورانت چلاوه. عادل اکثره د سکون په لټه کې غاړې ته راتلو. پیسې یې کمې نه وې، خو زړه یې تش و. عادل مینا ولیده. هغه ولیدل چې څنګه د نجلۍ د سختې لوږې سره سره د ځمکې پر سر غورځول شوې سموسه وانخیسته. د عادل په سترګو کې یو ځلېدل راغله. هغه د خلکو له منځه لاره خلاصه کړه او د مینا خواته ولاړ. عادل د هغې مخې ته ودرېد. مینا له وېرې خپلې پښې راټولې کړې. هغې فکر وکړ چې ښایي دا هم د سپکاوي لپاره راغلی وي یا پولیس وي چې له دې ځایه وشړي. عادل له جېبه پیسې ونه ایستلې. هغه پر زنګنو کښېناست او په ډېره نرمه لهجه یې وپوښتل: لوږه دې ده؟ مینا هېڅ ځواب ورنکړ، یوازې د وېرو ډکو لویو سترګو سره ورته کتل. عادل بیا وویل: زه کولی شم تا ته ډوډۍ درکړم، خو یوه شرط شته. د شرط په اورېدو د مینا زړه ودرېد. د بېوزلو په نړۍ کې شرط اکثره د بدن سودا وي. هغې له وېرې او غوسې خپل لاسونه کلک کړل. عادل د هغې وېره درک کړه. ژر یې لاسونه سره یو کړل او ویې ویل: غلط مه پوهېږه. زما شرط دا دی چې زه وړیا ډوډۍ نه درکوم. باید له ما سره راشي. زما په رستورانت کې به کار کوې. په بدل کې به ډوډۍ چته او ایستمن معاش درکړم. که به خیرات غواړې او که به په کار کولو سر لوړ کوې. پرېکړه ستا ده. مینا حیرانه شوه. تر دې مخکې خلکو هغې ته سکي ورکړې وې، سپکاوی کړی و، خو هېچا ورته د کار او عزت وړاندیز نه و کړی. د هغې په زړه کې شک پیدا شو: دا سړی څوک دی؟ کومه دوکه خو نه ده؟ خو بیا یې د عادل سترګو ته وکتل. هلته نه هوس و نه صرف رحم، بلکې باور و، د برابرۍ احساس و. مینا په لړزېدلو شونډو وویل: زه کار کول غواړم، خو زه څه نه پوهېږم. عادل موسک شو. داسې موسکا چې د هغې ټولې وېرې ویلې کړې. هیڅوک د مور له نس نه زده نه راځي. که نیت پاک وي، ډبر هم هنر زده کولی شي. راځه. مینا پورته شوه. پښې یې لړزېدې. د عادل تورې ځلېدونکي موټر ته ورسېده. ډرایور مخ ترې یو کړ، خو عادل خپله دروازه خلاصه کړه او هغې ته یې د کېناستو اشاره وکړه. موټر د روحاني پخلنځي شاته ودرېد. دا یوه زړې ماڼۍ وه چې رستورانت ته بدله شوې وه. د مصالحو بوی په هوا کې خپور و، هل زعفران او د شړشمو غوړ. کله چې عادل مینا دننه یوړه، ټول کارکوونکي حیران شول. مدیر ور وویل: صاحب، دا خو سوالګره ده. تاسو به یې پخلنځي ته راوړئ. خلک به څه وایي؟ عادل په ټینګ غږ ویل: دا سوالګره وه، اوس زموږ د کورنۍ برخه ده. کاکي، دا حمام ته یو څه پاک کالي ورکړه او ښې وخوره. سبا نه به کار شروع کوي. هغه شپه مینا کلونه وروسته د صابون خوشبويي احساس کړه. کله چې هغه پاکه شوه او د کاکي لخوا ورکړل شوي ساده خو پاک آسماني کالي یې واغوستل، په هنداره کې یې ځان ونه پېژاند. د دوړو لاندې یو ښکلی څېره پټه وه. سترګې یې اوس د څراغ په شان ځلېدلې. کاکي هغې ته دال، وریجې او تودې ډوډۍ ورکړه. مینا لومړی ګوله وخوړه او سترګو یې اوښکې وبهېدې. دا یوازې د خوړو خوند نه و، دا د ازادۍ خوند و. عادل لرې ولاړ د هر څه کتل. د هغه زړه ته یو عجیبه سکون ورغی چې حتی د میلیونونو معاملو په کولو هم نه ترلاسه کېده. لومړنۍ ورځې اسانه نه وې. کارکوونکي له مینا لرې پاتې کېدل. هغې ته یې د ناپاک په سترګه کتل. هغې ته د لوښو مینځلو کار ورکړل شو. مینا بې له شکایت ساعتونه کار کاوه. لاسونه یې ژوبل کېدل، ملا یې خوږېده، خو هغې هېڅ نه ویل. یوه ورځ پخلنځي کې ګډوډي وه. د شاهي پنیر فرمایش ډېر و، اشپز تېروتنه کړې وه او مالګه یې زیاته شوې وه. وخت نه و، ټول وارخطا و. مینا ورو ورنږدې شوه او ویې ویل: که لږ شیدې، لږ سوځول شوی اوړه او لږ لیمو ورزیات شي، مالګه به کمه شي. اشپز غوسه شو، خو عادل راغی او ویې ویل: د دې خبرې ومنئ. کله چې خوراک تیار شو، عادل یې وڅکه. خوند یې لا ښه شوی و. هغه حیران شو. تا دا څنګه زده کړل؟ مینا وویل: زما مور به داسې کوله. بېوزلي انسان ته زده کوي چې خواړه نه ضایع کوي، بلکې اصلاح یې کوي. ورو ورو د دواړو ترمنځ فاصله کمه شوه. یوه ورځ باران کې کله چې رستورانت ته شو، عادل د هغې لاس ته لاس کېښود.
دواړو ته یو عجیب احساس پیدا شو. دا د مینې لومړی نښه وه. خو ستونزې راغلې. د عادل مور زرغونه بیبي چې یو سخت فکر لرونکې ښځه وه د اړیکه ونه منه. یوه ورځ د لوی مېلمستیا پر مهال یوې شتمنې ښځې مینا وپېژندله او چیغه یې کړه: دا خو هماغه سوالګره ده. ټول چوپ شول. زرغونه بیبي په غوسه شوه او مینا ته یې سپېړه ورکړه. مینا ژړل پیل کړل او وتښتېده. عادل وروسته پوه شو. مور ته یې ویل: تاسو زما زړه وهنه. که هغه دلته نه وي زه هم نه یم. هغه باران کې مینا پسې وګرځېد. بالاخره یې هغه په هماغه ځای کې وموندله، یوه ونه لاندې لنده او یخه. هغه خپل کوټ پرې واچاوه. مینا ویل: زه هماغه ښه وم. کثافات په ماڼۍ کې هم زر نه ګرځي. عادل ویل: ته کثافات نه یې، ته زما ژوند یې. له ما سره واده کوې؟ مینا وژړل. خو دا د خوشحالۍ اوښکې وې. هغې ورو سر وخوځاوه. وروسته د روحاني پخلنځي د یوازې یو رستورانت نه و، بلکې یو بنسټ شو. دوی بېوزلو ماشومانو ته کار، تعلیم او ژوند ورکولو. یوه ورځ مینا اوس یوه باوقاره ښځه د جایزې په سټیج ولاړه وه. هغې ویل: هغه ما ته سکي نه راکړې، بلکې ژوند یې راکړ. عادل د ټولو مخې ته د هغې تندی ښکل کړ. پایله: دا کیسه ښیي چې د هر انسان ژوند بدلیدای شي، یوازې یو لاس په کار دی چې هغه پورته کړي. رښتینې مینه هغه ده چې روح پالي، نه ظاهر. که موږ لږ مهرباني وکړو، دا نړۍ به رښتیا جنت شي.